الکه یار که خپه کېږې نه نو هیډفون ولګوې. So sexy. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو دا زمونږه دویمه ویډیو ده په داود شاه باندې، او په نننۍ ویډیو کې به مونږ داود شاه ته د هغه د خبرو جواب ورکوو. نو راځئ چې ویډیو شروع कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगा? हाँ वाया जी کمران आओ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مخاطب یم تاسو سره د شاه پیښورې د کوم چینل نه د فلمی دنیا نه دنیا چینل. و د کوس پړی تیجی ستا د موټر کوس باندې فلمي دنیا ورمنم د کوس پړی تی بچیا ستا خو په سړیتوب باندې څه کار نشته دی، بې غیرتې ښځې بچیا، د رنډې ښځې بچیا، کونه دې ورکړې د کوس پټای ښځې ستا په کونه کې بمونه خلاص کړم د کوس پړی تی زویه. د کوس پټای ښځې کوم خو لاړې صبر وکړه. نو تاسو اوس بیا وایئ چېرې ته بیا رالې. نه مونږ ډوله وایو نه چې ته بیا رالې، ستا د مور په سوپړه کې ډزې وکړم. ترانلی نه مړه نو خیر دی هغه د علي شم ده وګوره علیشه هم دا دې راله. و د کوس پټای ښځې ستا په دې علیشه کې هم ډزې وکړم، او ستا په دې کونه کې ډزې وکړم، د کوس پړي ښځې ستا د مور په کوس کې ډزې وکړم، د کوس پټای ښځې د علیشه د مور په سوپړه کې ډزې وکړم. او سونیا شاه تا کیمره نیولې، دغه کیمره دې په دې کونه کې د لاندې نه ورغلم لکه د کوس پټای ښځې وو. ته دغلته د داود شاه لاندې پرته یو نور کسان هم په ځانه چې ستا د مور په کوس کې ډزې وکړم، د کوس پړي دې لور ستا هغه بربنډه ویډیو ما سره د بربنډه ښځې لورو او د رنډې ښځې لور ستا په کوس کې ډزې وکړم. او کنه نو وګوره نه دا خیر دی کپڑے زما حتی کپڑے ولینځي او کنه دا ول دا سر مخ سر کوم. و د کوس پټای ښځې ولې په مخ باندې له چا موټي وایي که څنګه چې ستا په مخ او په سر کې امتیاز وکړم د کوس پټای ښځې. بس دی وګورئ بوډا سړی دی وګورئ 15 والی لکه خیر. و د کوس پټای ښځې په کنجرتوب او وړواتوب کې خو د 50 والې ستا په کونه کې ډزې کوم د کوس پټای ښځې. 50 خو در باندې ما هغه ورځ والي وه، ما ته چې د شا کړی و ما در په کونه کې ګوتې والې کوس پټای ښځې ته پسې ما بله ویډیو هم جوړه کړې ده. دا پارټ 2 دی او تا باندې ما پارټ 1 جوړ کړی. ستا په کونه کې ډزې کوم د کوس پټای ښځې د کوس راښکلې زویه ستا په کوس کې ډزې کوم، ستا د مور په کوس کې ډزې کوم. او د علي شاه دا رنډې نه دا رنډې دا به در لګی مخه د کوس پټای ښځې د ستا هم ما سره بربنډه ویډیو د هغه کس چې له کونه بوږه کړی و کونه کې د له ګوتې والې کوس پټای ښځې و علي شاه هغه ویډیو هم ما سره ده. په کومه ویډیو کې چې بربنډه پرته ده او درې ولکانو په یو ځای باندې غوره ستا د مور په کوس کې ډزې کوم د کوس پټای ښځې د کوس کنجه کې د کوس کنجرې زویه. زه داود شاه سره چا ټک ټاک جوړ کړو یار دا دې څه وایي. داسې کار دی چې خلک وایي علیشه مشهوره ده او علیشه داسې داسې. پرون ما سره یو کس ټیک ټاک وکړو ښه او په انعام کې څه راکړل؟ څه په کونه کې لته دا سپورټران نه لکه دا نور خلک دوی زمونږ د کور پورې ډېره خندا کوي که نه، نو دوی ته وایي چې دا زمونږ کور خو نه به وي ورته اصلي کور دا نه دی، وایي شوې دا خو مونږ راشو او که نه اصلي کور ظالمه ستاسو یو نیم ګز دی. ښه ډول چا دا خبره خو دې ډېره مزېداره وکړه، خو زه تا ته یو خبره کوم. تا ځان دغه یو نیم ګز دی دومره تنګ کړی دی چې د یوې ګوتې ځای به هم تا ته نه میلاویږي. د کوس پټای ښځې تا دومره ګنده ویډیوګانې جوړې کړي دي، خپل لور دې وشرمول، خپل ځان دې وشرمول. د کوس پټای ښځې ستا په مور کې ډکي وم، د کوس پټای ښځې ستا په کونه کې ډکي وم، په دغه ځای غم وړی او هغه ځای غم دې اوسه پورې ونه کړو. اوسه پورې ګډوډې ویډیوګانې جوړې چې یو ویډیو دې صحیح جوړه نه کړله، ګیره دې پرېښوه، ګیره دې اوس وهلې ده ستا په کونه کې دغه غون بلیډ در ومنډم په کوم بلیډ چې دا ګیره والې ده. کوس پټای ښځې ستا ستا کونه په بلیډ باندې ارې ارې کړم، ستا په کونه کې ډزې وکړم د کوس پټای ښځې. او داود شاه یو خبره درته کوم، دا خبره زما په غور واوره.
ستا د الیشا نه ده دی په کوناټو کې او ستا په دې ستا د ښځه په دې میمو کې د خپل خلاص کړم د کوس پټای خجوې ستا د مور په کوس کې ډزې وکړمه د کوس پنجه خجوې په تا باندې به زه نور ویډیوګانې هم جوړوم اوس په دې ټایم کې زما طبیعت صحیح نه دی زما طبیعت خراب دی ځکه چې الیشا مې چپه کړې ده او طاقت مې لا فلحال په ځای نه دی د کوس پټای خجوې په تا به زه ویډیو جوړوم ها زما ویډیو ته انتظار کوه د کوس پټای خجوې لکه یاره طلاق مال چینل هم سبسکرایب کړئ در سره په دې باندې موږ ډېر ښکلې ویډیوګانې ورکوو که نه څنګه صحیح ده که نه دې غونډو ته چې چینل سبسکرایب کړه